مرگ هم رحمت ده او هم زحمت ده. د سر پستر وګورو چې د دنیا ژوند د شمار څو شپې او ورځې ده. آخر الامر فنا او زوال ده. همدارنګه هغه د پښتو متل هم پزای او حقیقت دی چې ویل شوی که هر څومره ژوندی اخر هم د ګوري. هر چا ته وخت او نیټه ټاکل شوی ده. بدلون کمواله او زیاتواله نه لري. واکدار او مالدار دی په دې نه غره کیږي چې په زور او یا د زرو په زور به علی الاقل یو دقیقه یا یو ثانیه مهلت ورکړي شي. بے وزله او واکدار دی په دې نه بېهیله کیږي، نه دی ناهیله کیږي په دې باندې چې د بې وزلۍ له کبله یې عمر کم دی. نه هیڅکله نه. دا چې دی د ازل لیک دی، جف القلم دی. هر چا ته پاچا او ګدا ته دانا بللی میلمه عزرائیل علیه السلام بې اجازې د هر چا خونې ته ورننوځي، د اوسپنې کلا او دروازې ورماتوي. دارنګه الله رب العزت فرمایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. چرته چې تاسو یې نو مرګ تاسو ته راتلونکی دی اگر که تاسو په مضبوطو برجونو کې هم اوسئ. دغه مرګ چې دی تاسو ته په هر ځای کې چې تاسو یاستئ تاسو ته راتلونکی دی. یعنی هیڅ ځای بشر د اجلې ګولۍ څخه خلاصون نه لري او هیڅ قوت مخنیوی نشي کولی. حتی ولی او پیغمبر قارون او فرعون هم ورته تسلیم دي. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کی بل ځای کې فرمایي لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. دلته هم د ساعت مطلب مروج شپېته دقیقې نه دي بلکې معنا یې دا ده چې د سترګو رب په اندازه په ټاکلي وخت کې مخکېوالی او وروستوالی دا چې دی پکې نه راځي. خو خبره دا ده چې مرګ دنیوي ژوند ته ځواب ورکول او ورڅخه تلل دي. ځینو ته یعنی مؤمنانو لپاره چې دی مرګ رحمت او خوشحالي ده او د ځینو یعنی ګناهګارانو کافرانو مشرکانو لپاره غم او مصیبت او زحمت دی. د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په روایت حدیث شریف دی وایي ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې جنازې باندې هغې سره مخ شو نو ویې فرمایل مستریح و مستراح. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور کی صحابه کرام عرض وکړ چې اې د الله پیغمبر مستریح څه معنا او د مستراح څه معنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مستریح دا هغه مؤمن شخص دی د الله رب العزت رحمت سره وصل او مخامخ شو، استراحت هوساینه او رحمت په برخه شو، د دنیا د غمونو مصیبتونو څخه بېغمه شو. او مستراح چې دی دا کافر دی او ګناهګار شخص دی چې انسانان حیوانات او نباتات له شر څخه په امن کې شو. نو پورتنی حدیث شریف چې ما ولوسته په دې کې مونږ ته دا راوښودل چې د یو شخص جرم او جنایت ځان له د مجرم شخص لپاره غم او مصیبت نه دی بلکې د محیط انسانانو حیواناتو نباتاتو لپاره هم غم او مصیبت دی. ځکه چې د ګناهونو په کولو وچکالي طاعون او نور ډېر افتونه پېښېږي. لکه مونږ او تاسو نن وګوره لکه مونږ او تاسو چې ورسره مخامخ شوي یو د کرونا وایروس دا هم چې دی یو مصیبت او یو غم زمونږ لپاره دی. دا چې دی الله رب العزت په مونږ باندې راوستی دی د څه په وجه باندې